صفحه کې یو کلیک وکړئ کنټرول A سلیکټ آل به کوي کاپی به ورکوئ په رایټ کلیک کاپی او را بسې اکسل پروګرام به راخلاص کړئ کنټرول وی پیسټ به کوي ورته اوس ګورئ اوچت کې موږ ته ښکاري د ډیټا سورت نه ده ځکه اوس ګوره رایټ سایډ ګراوند لیول دا د خانه کې باید وای راغلی په دې خانه کې ده په همدې ترتیب باندې دغه درې لیفت سایډ ایسټینګ دا شیان په دې طرف کې دا باید په دغه ځای کې وای نو دا سورت کولو ته ضرورت لري دا څنګه سورت کوو را بسې دې باندې رایټ کلیک کټ به کړی دی کټ او په بل طرف کې پیسټ دا هم راځو په دې ترتیب دې ځای کټ کوو او دلته پیسټ ټولې دا وتلې ډیټاوې چې دي باید په یوه خپل هغه ردیف کې قرار ونیسي دا ټولې کټ کولې دي او په خپل کالم کې پیسټ کوو کټ تر اخره پورې د ټول نقاط ده په دې ترتیب سره چې کومې نقطې وتلې بیا باید تنظیم شي په دغه رقم تاسو ته له ساحې نه سرویر ډیټا راوړي دا به نو داسې تکلیف ورسره باسي چې شي سي سورت سي دا دواړه خانې کټ کړو او دلته پیسټ کنټرول زد ونه شوله کټو پیسټ دا دواړه خانې کټ پیسټ کټ پیسټ ښکاري خو ټولو ته دا نقطې ته د شیرین سره هم ستا فکر کوم اختیارګل ته هم ورکړي دي دا بیا تاسو هم پرې واخلئ دا کومې چې په دې رقم وتلي دا به دې په دې ترتیب کټ کړئ نه نه دغسې ونه شي یاره ما خو نه ده کړی شاید هم وسي بیا تاسې یو پریکټس پې وکړئ ګورئ چې هر شی باید په خپل موقعیت کې قرار ونیسي نمبر باید د نمبر خانه کې راسي او دغه ټکسټ باید د ټکسټ په خانه کې راسي ښه ولادین ښه خبره وګوره او صحیح ده خو بیا به اخر طرف خالی کوي نه کن ریپلیس باندې نه راځي نه خو دې طرف ته راوړي خو خیر به تاسو لږ پریکټس سره پرې وکړئ شاید دې نه ښه اسانه او لنډه لاره پیدا شي
بیا د اختیارګل شیټ خوا ته راځړېږي. دا هم دومره لویه ډیټا ده چې بیخي نفس دی داسې. دا ده خلاصه شوه. 530 نقطې دي دا ټولې. وګورئ دا ټوله چې ترتیب شوله ټوله ترتیب شوله. وروسته راځو دا سیف کوو. دا بیا په دوو طریقو سیف سي چې ودرېږي د پېژندلو وړ ده چې یا وي د چیش په سی اس وي په نامه باندې ده او یو د ټکسټ دغه دوه فارمټونه چې دي چې ودرېږي یې پېژني. نو د دې سیف کولو لپاره به راسي سیف ته دلته بیا نوم ورکړو فرضاً هر نوم چې ورکوو یا فرضاً دې زه نوم ورکوم اسد. دلته په سیف ټایپ کې ما درته ویل چې یا باید سی اس وي کې لکه دلته ګوره سی اس وي ایم اس ډاس سی اس وي دا مختلف خو مونږ دا غواړو چې په ټکسټ ټاب ډیلیمیټډ کې سیف کړو. ما درته چې یو ټکسټ پېژني سی او 3 ډي او یو سی اس وي. نو دلته موږ ټکسټ ټاب ډیلیمیټډ ورته انتخابوو او په ډیسکټاپ باندې غواړو دا سی اف سی. بخیر راځم دا شي به سیف کړم. ډاکومنټس کې سیف نه دا ډیسکټاپ باندې ثبت وګورئ. په ډیسکټاپ د ثبت نام سیف سی په سیف کلیک کوم. اوکې یس. نور دا پروګرام نه ده پکار او دا هم باندې دلته چې تاسو راسئ ګورئ د اسد په نام باندې په ډیسکټاپ باندې دا نقطې راغلي خو بیا هم یو سورت ته ضرورت لري. دا لږ دا ټکسټ ورته وړکوي پورته دوه ویست یو دا سکرین ریزولوشن یې لږ لوی کړو. وګورئ دلته کوم فکر یې دغه آر اس روډ سایډ ګراوند لیول دې خواته راغلی ښه. دا به هم لږ دلته صورت غواړي. دلته کلیک ورته وکړئ ټاب ووهئ. ګورئ دوه ټاب مې ولا لرې ووته بېرته بیک سپیس باندې دې خواته راځي. صحیح شوه. دا اسانه ده. په دې ترتیب به دا ټول دلته منظمې سي. دلته دا لیکنه هم دې خواته راغله. دا لیکنې سره به دلته کرسر کې دی یو ټاب به پسې وي.
دا دلته هم ترتیب سوله دا و د یوې په حساب له ساحې نه راوړل سوې ډیټا سورت کول او ترتیبول بیا به راشي دا به سیو کړي په فایل کې سیو خیر باندې باندې بیا په لږ د دغه بل نوم ورته مخکې نه راکسته سیو اوس ور دا څنګه را خلاصه کړو سمه منظمه ترتیب دی دا اوس آماده ده د کار لپاره نو را بسې دلته په پوینټس باندې رایټ کلیک کوو کریټ دلته موږ ته ټول بار راسي په دې باندې په امپورټ باندې کلیک کوو او دا خو فارمات خو موږ ورته چې و سپیس ډیلیمیټډ وکنه کامه ډیلیمیټډ نمونه سره سره به ته کوم څه دا پوینټ نمبر ایسټینګ نارتینګ الیویشن ډسکرپشن او سپیس ډیلیمیټډ په ریسورس باندې کلیک کوو راځو ډیسکټاپ ته د اسد یو په نام باندې دا څو سورت کړلې اوپن کوو ګورې اوس د پروګرام ومنلې دا نقطې ځکه چې سورت شو منظم شو دلته په دغه برخه کې موږ ته ښکاره کېږي چې سی یوزرز محمد شیرین راحل ډیسکټاپ اسد وان ټکسټ دا یې ومنلې یعنې دا وی پېژندلې دا نقطې وروسته ته وپېژندل سوې دغه سرې په واسطه بیا ته کولی شې ډیلیټ یې کړي لرې کړي خوښ یې نه وي دغه خو دا اوس صحیح دي بیا به راسئ اډ پوینټس ټو پوینټ ګروپ په دې برخه کې به